ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره نوی استازی ټاکلی ده. دغه استازی د ترکیې هیواد تبع ده. همدا ډول د ریاست الوزرا اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنفي تېره ورځ د ترکیې له سفیر سره لیدلی دي. په دې ویډیو کې به درته په دغه دواړو مطالبو وغږیږو. ملګرو ملتونو یو ترکي ډیپلوماټ د افغانستان په چارو کې د اسانچاري په توګه ټاکلی ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ترکي ډیپلوماټ فریدون سینریلي اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکي اسانچاري په توګه اعلان کړی ده. د ګوتریش په حواله چې اوغلو به د افغانستان له اوسني دولت سره همغږتیا، اسانچاري او نورو برخو کې نږدې همکاري کوي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له دفتر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي د اوغلو ټاکل د دغه سازمان د امنیت شورا د 2699 نمبر پریکړه لیک پر بنسټ ترسره شوی. سرچینې زیاته کړې ده چې د ملګرو ملتونو منشي له سینرلي اوغلو څخه غوښتي چې د افغانستان د وضعیت د خپلواکۍ ارزونې مشري وکړي او د افغانستان پر وړاندې د شته ننګونو د حل لپاره د یو همغږي او واحد تګلارې په اړه وړاندیزونه یاد سازمان ته وسپاري. له ارګ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په ارګ کې د ترکیې هیواد له سفیر سره کتلي دي. ارګ په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د ترکیې سفیر د ریاست الوزرا له اداري مرستیال سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې په اړیکو پراختیا کې به خپله ونډه اخلي او د یادې چارې په ترسراوي کې به خپلې هڅې هیڅکله هم دریغ ونه کړي. د ترکیې سفیر همدا ډول ویلي دي دوی به د نړۍ او افغانستان ترمنځ د یو پل حیثیت ولوبوي.